درانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګولئ تازه شمیرنې ښیي چې په تیر 2023 کال کې په چین کې د موټرونو د تولید او پلور اندازې په جلا جلا توګه له 10 میلیونو څخه اوښتي او نوي ریکارډونه یې ټینګ کړي دي په نوي چین کې د موټر پر صنعتي چارو له 1953 کال څخه تر 2023 کال پورې اویا کالونه تیر شوي دي په نوي چین کې په 1950 کال کې د جیفنګ برانډ لومړی بار وړونکی موټر تولید شو او په هماغه وخت د دغه هیواد د موټر د نه تولید تاریخ پای ته ورسید په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د موټرونو د تولید او پلور اندازې په جلا جلا توګه له 10 میلیونو څخه اوښتې وي چې دغه رقمونه هماغه مهال د امریکا په پرتله زیات وو او په نړۍ کې یې لومړي مقامونه خپل کړي وو زه به په نننۍ پروګرام کې د نوي چین د موټر د تولیدي چارو پرمختګ ته کتنه ولرم د چین د صنعتي او معلوماتي چارو وزارت تازه شمیرنې ښیي چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د موټرونو د تولید او پلور اندازې په جلا جلا توګه 10 میلیونه 1,180,000 او 10 میلیونه او 4.9 ته رسیدلي چې دغه رقمونه د 2022 کال په پرتله په جلا جلا توګه 11.8 سلنه او 12 سلنه لوړ شوي او نوي ریکارډونه یې ټینګ کړي دي او له تیرو مسلسلو 15 کلونو راهیسې یې د نړۍ لومړي مقامونه خپل کړي دي د پاملرنې وړ ځای دا دی چې په همدې کال کې نورو هیوادونو او سیمو ته د چین د موټرونو صادراتي اندازه 4 میلیونه 9 لکه او 10 ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2022 کال په پرتله 50.9 سلنه زیاتوالی ښیي او په لومړی ځل یې لومړی نړیوال مقام خپل کړی دی شمیرنې ښیي د چین د نویو انرژیو موټرونو چارو په مداومه توګه په نړۍ کې مخکښ ځای نیولی دی په همدې کال کې د چین د نویو انرژیو موټرونو د تولید او پلور اندازې په جلا جلا توګه 9 میلیونه 15 لکه او 80,000 او 9 میلیونه 4 لکه او 15,000 ته رسیدلي چې دغه رقمونه د 2022 کال په پرتله په جلا جلا توګه په سلو کې 15.8 او 10.9 زیات شوي دي په هغه وخت کې د چین د نویو انرژیو موټرونو صادراتي اندازه 1 میلیون 2 لکه او 3 ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2022 کال په پرتله 8.8 سلنه زیاتوالی ښیي چین نړیوالو مشتریانو ته د موټرونو با کیفیته او رنګارنګ انتخاب وړاندې کوي د اټکل له مخې په 2024 کال کې به په چین کې د موټرونو تولیدي اندازه 11 میلیونو ته ورسیږي او د نویو انرژیو موټرونو تولیدي اندازه به یې 11 میلیونه او 15 لکو ته پورته شي چې د زیاتوالي اندول به یې کابو 10 سلنه وي چین به په راتلونکي کې په مداومه توګه د نویو انرژیو موټرونو د با کیفیته پرمختګ د پیاوړتیا او په انټرنیټ کې د موټرونو د ځیرکې شبکې د بشپړتیا لپاره کوښښونه وکړي د نویو انرژیو موټرونو په برخه کې د چین تخنیک او تولید د موټرونو د نړیوالو چارو د تعدیل خوځنده قوت ګرځېدلی دی په چین کې به د نویو انرژیو موټرونو د تولید او پلور د ځنځیر بشپړتیا د چین او نړیوالو بازارونو د ګډ پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره کړي درانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید له پاملرنې مو مننه کوم خوشحاله اوسئ